یو بادشاه د هغه یو وزیر نو هغه بادشاه نیک صالح و نو د هغه وزیر چې دی نو هغه کرپشن کې دغه پې راغی دکه بادشاه ته پته چا و چې دا کرپشن کوي یو د محکمه کې دی یو پیسې نو بادشاه نیک سړی و هغه ویې چورې که زه پسې زه معلومات تحقیق کوم نو هغه پسې خفیه ایجنسۍ وډګول د خفیه ایجنسو ریپورټ هم دا راغی چې یو دا سړی کرپټ دی خو په یو ډېر خفیه طریقې سره یو داسې انداز سره دی دا کرپشن کوي د ملک پیسه وایي چې ډېر په یو مخصوص انداز کې وایي ریپورټ راغی نو د بادشاه دا وزیر راوکړو وطنستان متعلق خو ما ته د اطلاع راغی چې د ملک د خزانې پیسې په څه طریقه خراب کې خورې جمع کې بیا ما په هغه یقین وساتم ما درپسې خفیه ایجنسۍ ولګولې د هغې ریپورټ هم راغی خو ټول دا وایي چې دی کرپشن کوي خو دی په کومه طریقه کوي او څنګه کوي نو دا معلومات لږ ګران دي نو داسې کار دی چې ته زما ډېر معتمد وزیر یې زما د باندې اعتماد دی تا له یو چانس درکوم او یو درې تپوسونه درنه کوم د هغې جواب هم ماله راوړی تا ته 48 ګیم ټایم شو که په دې 48 ګنټۍ کې دی د دې دریو سوالونو جواب راوړو خو بیا به تر وزیر یې او مراعات به دې بحال یې او که د دې جواب دې راونه نو 48 ګنټې پر ځان سره کفر نه وړه شرط په دغه وه دا فیصله شو یو سوال دا دی چې هغه شی ما ته وښیه چې په ټوله دنیا کې د هغې نه رښتونې شی دی ټول رښتیا بس چې د هغې نه رښتیا بل دی دویم به هغه شی ما ته وښیه چې د هغې نه لوی دروغ بل دی په دنیا کې دریم به هغه شی راته وښیه چې د بنده یا د خدای قانون یو سړی ولې ماتوي تاریخ په ولې نو ده داسې وخاته چې دا اسانه خبره اوس کولی ته ووایم چې دا د دروغ دا رښتیا او دا خو د بادشاه د کې نه دا سوال داسې وخندل دا سوال دونه اسان جواب نه دی سر ځان نه مه وه لړ شه ښځې سره بچو سره دوستانو سره د محکمې وزیرانو سره دوستان مشوره وکړه او 48 ګنټې پس راځه د جواب راوړو ښه نه نو بس بله خبره نه ده سټ په دې ځي د چنار کې چا سره مشوره وکړه نو ملګرو چا ویل داسې رښتیا نه هغې نه خو هغه رښتیا دي چا ویل هغه رښتیا نه هغې نه خو د دې درې واړو سوالونو جواب ده لاړو چا ور نه که او نه چا ورته ووایې چې چا به کوم شی یادو نو د هغې ټول به راغی چې چا به کوم مشوره ورکړه د هغې ټول به راغی چا کوم مشوره ورکړه نه دا نه ټول به راغی 24 ګنټې تېرې شو اوس دې وایي چې ما سره خو 24 ګنټې نورې پاتې دي او راشه د سر والو نه دا سره چې د سر بچ که اوس ما وزارت یې په شرابو لګي خو دی سر بچ کې نو د خفیت اول د هجرت وکړه د خپل ملک نه بس راشه داسې ځای ته لاړ شم چې ځان بچه ته غیب کړم چې نه مې بادشاه ووینم بس دا سر وبچم وزارت څه کوم ما نو دې داسې روان شو په یو خشکه لار باندې ته چې ما څوک ونه پېژنې نو په یو ځای کې تلي چې تلي شو زمیندار لګیا دی خپل پټي کې کار کوي یو خرمنګي پروت دی نو دې کې سوچو کې چې راشه د زمیندار د مبوغ غواړم لاول خو ما پېژنې نه زمیندار د کوم هم پېژنې نه دا یو غریب سړی دی ما بادشاه ته نشي ښولی خو توره ورسره په غاړه کې ده دې وزیر صاحب سره زمیندار د څنګه ورغی بابا تګ یې محبوب بنانه کې هغه ته بچی مسافر معلومیږي یو پام بچی داسې د لوی منصب او لوی عهدې سړی معلومیږي او بچی ډېر پریشانه معلومیږي ښه پریشانه او د لوی منصب خاوند دی او زه تا معلوموم چې ته داسې د لوی عهدې سره تعلق لرې او یاره بابا زه وزیر راځي وزیر ولې یاره یو درې سواله بادشاه غواړي ما سره د هغې جواب نشته ما ځان به کوشش کوي بچې ما ته ووایه زه به درته کومه حل کولو شي را به کوي بچې وایه مشران یو تجربه هم شته بابا به صبح را باندې سکو ادارې جمله او ته بیا وایي بچې ته و پریشان ما ته وایي ښه بادشاه وایي چې رومبې دا چې په دنیا کې هغه شی وښایي چې د هغې نه ګډ فیصدیا به دي بچې نه دی خو آسان جواب دی څه وایي مال ده
اگر رښتیا دي چې دی نه څوک انکار نشي کولی بل شی به تا ته رښتیا ښکاري به وایي نه دروغ دي ته وایې دا لوی رښتیا دي خو د نبي علیه السلام یا د پیغمبر یا د خدای د وجود هم ډېر خلک منکر دي څوک د رښتیا نه وایي قرآن هم ډېر خلک منکر دي تو دا نه وایي چې دا قرآن رښتونی کتاب دی مونږ خو وایو الحمدلله په مسعودین پوه شو وایي بیا وایي د ټولو نه غټ دا و صحیح وایي بچې د دې جواب هم ډېر اسان دی یوسف وایي د ټولو نه غټ دروغ دا دی چې تا سره کم مال دی کم دولت دی ته وایې دا زما دی دا دروغ ستا نه دی ستا نو تا سره قبر نه پسوړی و مر نه پسوړی و او که نه مال دولت چې څومره دی ته وایې دا زما دی زما ملکیت دی دې نه غټ جوړ بل نشته دروغ دا ستا نه دي ولې که چا کوم شي وي هغه به غلا سره ګرځي نو ته چې دنیا نه ځان سره وژنې بس سړی د دې څه خو پوه شو چې دوه جوابونه خو مدیدار شو وایي ښه بچا بابا دریم جواب دا دی چې دریم سوال دا دی چې سړی د الله او یا بنده د قانون نه خپه ولرئ دا ولې کراس کوي وایي بچې دا دوه مې درته وویل او د دریم جواب هم درته کوم خو زه چې ځو ما سره بیټک کې کښېنه دلته مه بش ودې سه پیټ انعام بیا لیکوي چې څنګه بیټک ته لاړ نو هغه یو ته وایي بچې هغه سپي ته چې مونږ کوم لوښي کې پی اچو نو هغه لوښي لوښي وایي بچې پی مړه پی راوړه لوښي کې واچو وایي سپی مړه راوله سپی هم راوستو وایي دا پی ته مخامخ ته نو سپي یې پی ته ودرو نو هغه نیم پی چې څنګ سپي پوسکل وساتل او سړي که نو رفار کوي وایي بس باقی نیم پاتې شو ودې صاحب دا اوس که ودې صاحب وایي ته به ما د سپي جوټه ټیسټ کوي په کار کې مس که جواب نه ملاوي جواب باندې ملاوي چې پی اوس کې تا خپله خوښه او وایي ګوره دا د سپي جوټه ده او دا خو د مالم نالي او دا خو ګناه هم ده ناروا هم دی بابا جي دا ته څه کوې زه په جنجال شوی وایي ما بس په دو به محنت کوم خو بس کې جواب ملاوي که دس کې جواب نه ملاوي ستا خپله خوښه په زور خو دا محنت کوم اوس دا وزیر وایي چې لکه مې دا فیصله وکړه چې دا پی خو د سکل په دې پکار دی چې په شړک دې ولګي دا سپي جوټه خو چې سر بچپو بابا خو د کمال سره دوه جوابونه یې راکړل درې هم بهترین د سپي را جوټه ده دا به په کې هم تېرو یو سر بچتو خوله کې دا سوچ وکړئ چې څنګه دا پی اوس کړم نو توره به او دا زمیندار جواب راکړي بابا سټ په دیوام وسبه چې دا خبر ما پسې سبا پراپیګنډه نه شي چې وزیر صاحب د سپي جوټه پیس کړي دا سبا زما خلاف په میډیا باندې او په اخباراتو چې پر حساب وکړه نشي دا هغه کې سوچ رہا ہے چې پی مې څنګه روکیت کړ غفلت نه کړی بابا راته وایي بس کیا کې مې ښه ده وایي ما ته وایي چې بچې ستا د درېیمې خبرې جواب ومشو دا چې د بنده د قانون نه ملکي قانون نه او د الله د قانون نه خپه سړی په دوو څیزونو اړوي یو یره یو لالچ لالچ راشي نو سړی غله وکړي نو هم د خدای د قانون خلاف ورزي شوه هم د بنده لالچ راشي نو سړی بل مسلمان مړ کړي جیب کې سرې پیسې دې وباسي هم د خدای د قانون خلاف ورزي شوه هم د بنده د قانون خلاف ورزي شو لالچ راشي نو سړی کرپشن وکړي پیسې به وګټه پور به جوړ کړه یا یاره راشي یو سړي یاره راشي چې یاره دا خو دې وخت کې مرمه نو دې ورځي په غلار فی یا پیدا یا الله چې دا بچې مې مري یا دا بچې مې سبا خراب نشي نو دی هغې د کرپشن هم قیاس ولکړي خو دا دوه څیزونه دي چې د یره او لالچ د دې دوه څیزونو د بنده د قانون نه چلی خپاړی او د الله د خیر بس هغه وایي صاحب خو پوه شو چې بیا خو منسته بس را روان شو چې وویل چې د ټیم سره پاسې نه باسیاله لاړو دی وځي صاحب جوابونه دې راوړي اوس وایي څه دي وایي د کور نه لوی رښتیا مات دی د پیغمبر کو وجود کې د قرآن دی کې خلک شک کوي خو په مرګ کې د چا شک یې ټیک جواب یې وایي د ټول نه غټ دروغ دا دي چې دا د ما سره څه دي دا زما دي دا زما نه
بزې څوکیدار یې ما سره و اوس یې زدم اوس په بل سړي ته منتقل شوی څوکیداري ته او څوکیدار د شي نه فایده دی کوم لکه د باغ یو سړی څوکیدار دی به خو وږي نه او خامخا چې وږي شي نو باغ نه به میوه خوري اوبال تسکي څوکیدار یې ته فایده لم خو زه بدم ما نه پس بل ته پاتې کېږي بیا به څوکیداري او یې صاحب دا بنده د قانون د الله د قانون نه چې سړی خپاړی نو د هغې دپاره یا لالچ دی طمع او یا وی جوابونه ډېر مزېدار دي ډېر حلال اوس وزیر صاحب سوچ کوه تا ولې کرپشن وکړه تا د دنیا دا ډېر لوی رښتونې مرګ نه دی منلی چې مرګ لپس ما سره دې سات کېږي تا دا ټول نه لویو دروغو باندې عمل کړی ټول نه لویو دروغ دی زما دی ځکه ولا کرپشن کې او تا دا درېیمه خبره کې د بنده او د خدای د قانون نه خپاړولې ده نو بیا دې طیاره راوړې ده بچي د لوږې مړه نه شي بیا یې ته مې لالچ ته وجه دا کار کړی نو تا درې څو جوابونه ټیک کړل زما معاف کړئ او ما واپس په خپل وزارت باندې ما کولی بولي وزیر صاحب ساز کته کړ بس یا سلامت یو معافي غواړم تا خو ما سره غټ احسان وکړو زما دې نظر ولګم اوس په ما لږ عادت راکړې چې ما څومره کرپشن کړی دی یا غذر وړم د ملک په خزانه کې جمع کړم ولې چې مرګ راغله ولې چې دا ما سره امانت دی او ما ملکیت ګڼلی ولې چې ما د دې لالچ ته وجه نه د خدای او د رسول قانون باندې خپاړلی او بعد زما د وزارت نه کاغذ د استعفا بس اوس چې لاړ شم چې د مرګ تیاري کوم او دا چې کوم ما سره رسېدي کې دې ته یو امانت وویل امانت یې وګڼه او چې بس نوره باقي د تمې او د لالچه او د یارې د بنده او د ګمان ختم کم د دې دو څیزونو تعلق جلوې الله سره ده د الله نه تمه کوم او د الله نه لالچ وساتم او د الله نه یره کوم د بنده نه ونه نو د هغه نه به د خپل مستقبل زمانې یو ډېر لوی ولي الله د زمانې خدای پاک جوړ بدن کې چې تر څو روح وي نو دا بدن جمدی وي دا بدن کارم کوي د منډې مو وي د حرکتونه هم کوي او دا بدن د انسان د عزت ژوند تیری چې کله روح تیوت نو بیا نوم بدل شي مړی ورته وایي جنازه ورته وایي چې روح پکې وي خلک عزت کوي چې روح تیوت مړی شو بیا څوک قدر عزت نه کوي چې روح پکې وي خلک ورته بالښتونه ږدي سلامونه ورته کوي او چې روح تیوت او مړی ته جوړ شو څوک بالښتونه او متکې ورته نږدي چې روح پکې و نو په ګرمۍ کې ورته ایسی لګئ په کې ورته لګئ په یخنۍ کې ایټرې لګئ او چې روح تیوت نو مقبرې ته ځغلی قبر کې غورځئ لحد کې خخ کې خاورې پې د پاسه امبار کې چې د ده بین بار را نشي ښه لاندې جوړې خخ کا چې د ده د وجود د غوښو بویونه بار را نشي ښه جوړې خخ کا چې دی دا سپي او دا زمري او حیوانات یې راونه باسي ویې نه خوري پیشوګانې ونه خوري چل ټول په دا روح کې و چې دا روح پکې و ښه د عزت خاوند و چې دا روح پکې و نو ایسی به م لګېده و په جمې کې به یې ټرم لګېده و غم خادیله به م ته و ماماجي سلام علیکم او کاکاجي سلام علیکم او لالا په خیر علی او بچی څنګه او بابا څنګه او چې روح لاړ مړی او جنازه مړی او جنازه اصل سیز زما رونو دا روح دی د بدن دقه رنګې د دې ټولو کائناتو دا کائنات ځمکه اسمانونه دا غرونه او ځنګلې او اوبه دا یو جسم دی یو بدل دی د دې یو روح شته روح یې څه شی دی ذکر الله دا الله نوم او دا الله ذکر تر څو چې په دې کائناتو کې دا الله نوم چلیږي دا الله ذکر پکې کیږي او دا الله ذکر پکې غشتل کیږي دا کائنات به جمدی وي
لکه انسان کې چې روح انسان جمدی وي او چې کله د دې کائناتو نه د الله نوم ختم شو، ذکر ختم شو، دا کائنات به مړه شي او بیا به تس نس شي، ارس ختم. په ترمذی شریف کې په دې دویم جلد کې یو حدیث دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم، لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله، تر سوچ په مخ د ځمکه د الله نوم اخیستی شي، قیامت به راځي. قیامت سره دا کائنات مړه شي، ختم شي. قیامت چې راشي قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي دا نور او سپومې او ځمکې او غرونه به داسې ټوکړې والوځي کالعهن المنفوش، لکه وړی چې هوا راشي او د دې مالوچو دا وړی اوچته کړي او داسې خوره وری کړي. او قیامت چې راشي غرونه به ټوکړي ټوکړي شي، ځمکه به ټوکړي ټوکړي شي، اسمانونه به ټوکړي ټوکړي شي. اذا الشمس کوورت، دا نور او سپومې او دا ستوري، اذا النجوم منکدرت، دا به خړ چې رڼا به ختم شي او داسې به راتاو شي لکه سړی چې دا پټکې راتاوی. کائنات به مړه شي، ختم به شي. دا به کله مري دا کائنات چې د الله نوم ختم شي. پته ولګېده چې د الله دا نوم د دې کائنات روح دی، تر څو چې د الله نوم اخیستی کېږي کائنات به جمدی وي. الله نوم ختم شو، کائنات مړه شو. یو کور کې چې د الله ذکر کېږي او د الله نوم اخیستی شي، کور جمدی دی. او چې د دې کور نه د خدای نوم ختم شو، دا کور د خدای په نزد مړ دی. په مړي څوک پروا نه ساتي، په دې کور خدای هېڅ پروا نه ساتي. او رسول الله مبارک فرمائی مثل الذي يذكر الله، مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله. خپل حضور پاک فرمائی زینوے ما کمثل الحي والمیت، چې څوک الله یادی د مثال د جمدی دی، ولی روح پکې دی. او چې څوک الله نه یادی مثال د مړی دی. کما جبه چې الله یادی، لا اله الا الله وی، سبحان الله وی، الحمدلله وی او قرآن وی، دا ټول ذکرونه دي. دا جبه جم دی، دا انسان جم دی، په ده به د خدای رحم راځي، د خدای فضل به راځي. او کما جبه چې د خدای په ذکر نه چلیږي، د الله نوم نه اخلي او د الله صفات نه اخلي، د خدای په نزد ظاهر کې خو جم دی، خو د خدای په نزد دی روحاني طور مړ دی، په د خدای هېڅ پروا نه ساتي. ډېر خلک لګیا دي چې د زړه اطمینان نشته، سکون نشته، پریشانی ده او غمونه دي. هر سړی دا فریاد کوي، یاره جی خوب نه راځي، د ټینشن د لاسه ګولی خورم، یاره جی ټوله ورځ پریشان یم، هلکه سمال نه هر څه ټیک ټاک دی، بس پته نشته خو پریشان یم، غمونه دي، فکرونه دي، پریشانۍ دي. نو تب ولې د الله د قرآن نه منې؟ تا ځان ولې مړ کړی دی؟ الله فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب. د خدای قرآن راوله، ذکر د خدای قرآن ته ووایه. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. د الله قرآن راوله، تلاوت وکړه که نه؟ ولې د خدای قرآن ته کمبخته شا کړی دی؟ سار چې پاسې تر ماسخوتنه پورې صرف دنیا ده او د دنیا منډې دي. دنیا خو دنه پاتې را قبر له ځې، آخرت له به ځې. ولې ځان په پریشانۍ کې دی چولې؟ دنیا ګټه، دکانداري کوه، نوکري کوه، ځمکې کرا او تجارت کوه. دا ما تاسو ته مخکې ویلې دی، له څوک نه منې کېږي. دا صحابو کړي دي که نه؟ صحابو زمیندارۍ نه دي کړې، کجورو باغونه یې نو؟ صحابو تجارتونه نه دي کړې؟ امام ابو حنیفه څومره لوی سړی، خپله تجارت یې کړی. عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه، حضرت عثمان رضی الله عنه تجارت نه دی کړی. هغه زمانه کې نوکرۍ کړي دي، اوس هم خلک نوکرۍ کوي. هغه زمانه کې وخانو ښه قیمتي اسونه، اوس موټرې دي او موټر سیکلې دي. دا خو د دنیا رواج دی، دې نه بغیر خو ژوند نه تېرېږي. خدای ورسره مه هېروه. سار چې پاسې مهرباني وکړه چې دنیا پسې منډه وې، لږې تسبیح والا لا یاد که که نه، خدای نیکبخته. لږ جماعت کې کېنه، قرآن راواله، د خدای تلاوت وکړه که نه، یو 10 منټه ورکه، 24 غنټې بچو له او ځان له ورکه، یو 10 منټه خدای له ورکه، قرآن راواله. نه درځي لا اله الا الله وایه، افضل الذکر لا اله الا الله، افضل الذکر لا اله الا الله ده وایه. سبحان الله وایه، الحمدلله وایه، الله اکبر وایه، سبحان الله وبحمده وایه، سبحان الله العظیم. په خدای قسم هر څه به خدای درکړي.
تا د ځان نه د خدای نه د ځان یو طرف ته کړی دی الله در باندې څه کوي تا د خدای ذکر پرېښی دی الله در باندې څه کوي کوه پریشاني الله په خپله وایي الا بذکر الله تطمئن القلوب په خدای چې څوک ذکر کوي احادیثو کې راځي د زړه اطمینان به چې نه کوي خفه به چې څوک ذکر کوي خوشحالي به چې نه کوي غمونه به چې څوک ذکر کوي زړه به مضبوطي وجود به مضبوطي چې ذکر نه کوي زړه به هم کمزوري وجود به هم کمزوري چې څوک د الله پاک ذکر کوي الله ته به نږدې وي چې نه کوي الله نه به لري چې څوک د الله ذکر کوي الله سره به خوښي الله به دې خوښوي او چې ذکر نه کوي د الله سره خوښي نشته د الله د سره خوښي نشته او بل هم واوره چې ذکر کوي په مال کې به دې برکت وي دکاندارۍ کې به دې برکت وي ځمکه او تجارت کې به دې برکت وي چې نه کې په دکاندارۍ کې او په زراعت کې او په ځمکه او په تجارت کې او په نوکرۍ کې او تنخواه کې ډېرو برکت نشته شیطان مونږ په مخ اخیستی پوټې ته خدای ذکر ته نه پرېږدي ټوله ورځ خلکو سره ټچ موبایل دی خدای یېر هلکه تسبیح لاس کې والا الله یاد کا ستا د مال به خدای حفاظت کوي ستا د مال شاه ولی الله رحمت الله علیه هغه زمانه کې چې د مغولو بادشاهي وه خاندان مغلیه په ټول پاکستان بنگلادیش هندوستان دا ټول یو ملکو په دې د مغولو خاندان مغلیه ډېر عمر حکومت تیر شوی جابران خلکو اکبر بادشاه بابر او بل جهانگیر او دا ټول تیر شوي دي د مغولو بادشاهان په دې ټول هندوستان حکومت کړی شاه ولی الله رحمت الله علیه په منبر ناستی و هغه ځای نه یې اواز وکړو وی ای د مغولو بادشاهانو واورئ ای د مغولو بادشاهانو واورئ ماله چې الله زما په سینه کې او په زړه کې کوم نعمت را کړی دی په خدای قسم د مغولو بادشاهانو که ستاسو دغه بادشاهي شته ماله چې الله په زړه کې کم شی را کړی دی ای د مغولو بادشاهي قسم په خدای که ستاسو بادشاهۍ ته پس خیږم ستاسو بادشاهۍ ته مې پړه کې دومره سوچ نه راځي وی حضرت دا څه شی دی چې ستا پړه کې پروت دی او د مغولو بادشاهي خو لویه بادشاهي ده هغې ته نه پس خیږي وی د الله ذکر پړه کې مې الله ایښودی دی بس حضرت عبدالواحد قریشی لوی سړی تیر شوی الله نه سوال وکوي خدایا یو درخواست ته کوم چې جنت کې زما کومه ښځه د دنیا والا حورې نه لږه به یې راته ونښی اوده شو الله ورته په خوب کې یو فرشته راولېږله وی فلانکې ښځه په پلانکي کلي کې دا به ستا د جنت ښځه خوب یې ولید خوب مبشر دی دې سره بشارت راځي او نیک خوب ما بلو طالبانو ته مو رسول الله مبارک ته شپږ میاشتې د نبوت نه مخکې به خوبونه لیدل مبشرات ورته ویلې شوي او شرعي دلیل نه دی شرعي دلیل نه دی د زړه اطمینان ورسره راځي د هغه کلم ته یاد کا هغه نوم خوب کې یاد او هغه علاقې ته لاړ چې تپوس یې وکړو پلانکې ښځه دلته څوک شته یو بل نه تپوس کوي یو توره وینځه ده شپونکې ده اخ خدایا چې دی لاړ وایي کوم ځای ده وایي ستر باک نه کوي او ځکه دا وینځې په هغه زمانه کې دا وینځو به ستر نه کو شریعت کې هم وینځو له ستر نو د مخ دا ستر د لاسونو ستر لاندې د خپو ستر دا وله نو زه سر ستر د سټ نه مری میمونه نوم میمونه چې ورله دې ورغې ګړې چیلی سروله چا وینځه وه غریبه او تکه توره بدنما وه ناسته ده ښه مزیدار په یو ځای کې یو جونګړه کې ولاړه ده او د خدای منځ کوي او ګړې چیلی بار سریږي او شرمخان ورسره یو ځای ګرځي شرمخ خو د ګړو چیلو دشمن دی هغه که ګړه چیلی نه مخوري نو حمله پرې وکړي چیر پارې کې پرېږي دي په بله ورشي بله چیر پار کې پرېږي دي په بله ورشي بله چیر پار کې لازمه نه ده چې وی خوري او بیا په بله ورځي خو چې یو شرمخ ته ور پرېښود په سلو ګړو چیلو کې په یو 10 منټه کې ټولې مړې کړي چیر پارې کې شرمخان او زمري ورسره یو ځای لګیا دي لوبې کوي ګړو چیلو سره د حیران شو خدایا دا څه مسله نه
خاصه لوبه ده شرمخانو زمرو ته ګورو ګډو چیلو سره لوبو منډو ته ګوره چې راغې هغه میمونې مونځ کو سلام یې وګرځو ویې میمونې دا ګډې چیلې ستا دي وی یو څنګه بېغمه مونځ کې او ګډو چیلو سره د شرمخان منډه وي د کله نه ستا د ګډو چیلو سره د شرمخانو جوړه راغلې ده هغې نه پېژن خو هم د کشف خاونده وه وی عبدالواحده د هغه وخت نه د شرمخانو او زما د ګډو چیلو جوړه راغلې ده چې د کم وخت نه زما الله سره جوړه راغلې ده خیر و خلاص دا زندگی ده دا جون دی بس مون خدای ته شا کړو د الله نه ګیلې کوو مون خدای ته شا کړو مون وایو بیماران دي مون خدای ته شا کړو مون وایو پریشانی ده هلکه په دې خو ټول مونږ پوهیو مونږ مسلمانان یو چې پریشانی او غم او خوشحالي او سکون او تکلیفونه او بیماری د الله په لاس کې ولې الله ته شا کې الله ته مخ کا الله ته ذکر وکړه په خدای مې د قسمي حدیث کې راځي رسول الله مبارک فرمایي کان حدیث ته کان رسول الله صلی الله عائشه صدیقه وی کان رسول الله صلی الله علیه وسلم اذا حزبه امر فزع الى الصلاه کله چې به یو تکلیف او غم پریشانی پراله هیبت سره به لاړو مونږ به نو سره الله یاد شي ذکر یوازې دا نه چې ته لا اله الا الله وایي ما خو درته وي هر هغه څیز چې ته پې الله ته توجه پیدا کې هر هغه څیز چې ته پې د الله پاک د رحم توجه ځان ته پیدا کې هر هغه څیز چې ته پې الله ځان ته را یادې ذکر تلاوت شو قرآن شریف نه ذکر بل کم دی لا اله الا الله شو منځ شو منځ واستعینوا بالصبر والصلاة عائشہ وی حضور پاک ته تکلیف راغی او منډه به راغی او په مانځه او هیبت سره به راغی او نیت پې وتړ الله ته د تکلیف پریشانی الله راولي ودرېږه الله ته په خپله به لري د دنیا ازمایش دی راځي موږ په زور لر کوو موږ په پیسو لر کوو په خدای که په پیسو په زور یې لر کې په خدای که په ټوپک او په کوته کې لر کې چې لر کې الله ته به رجوع کې د الله رجوع څه ده ذکر الله د الله پاک ذکر الله پاک یادول او د یو الله د نوم قیمت په خدای کې دا شته رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د طالبانو ته بل زموي او دا حدیث مشهور دی په حدیث ته بتاقی وی د قیامت پر یو سړی وي دا هغه به سل دفتر د ګناهونو وي سل یو کم سل د ګناهونو یو دفتر د نیکو دی دا یو کم سل دفتر د ګناه دومره دی که دا یو دفتر د خور کوي دا ټوله ځمکه پې ډکېږي دا به وله د قیامت پر ورځ وتلي نو یو خوا یو کم سل یو خوا یو دا یو کم سل به درانه شي او په ده به اعلان وشي چې دا سړی د دوزخ ته روان شي قرآن شریف کې الله فرمایي که اما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه چې نیکۍ سپکې شي نه دوزخ چې روان شي رب العالمین به دې بنده ته آواز وکړي د الله نه اسم پټ نه دي ګورې دا نه چې ګنې الله ته پته نه وه هر څه معلوم دي خو لیکن الله د دې خپل نوم عظمت ښیي ای بنده ستا یو نیکي مونږ سره پاتې ده هغه مو دله نه ده تللې ها دا نیکی والا دونه پوټې کاغذ به یې راکوټې چې دا نیکۍ دله دوباره وتلي دی به وایي چې رب ما هذه البطاقه فی هذه السجلات الله دا پوټینې کاغذ د دومره دفترو مقابل کې څه شی دی لږ راکوټې کاغذ دی دا به زما نیکۍ دله نیکي او الله هلته یو کم سل دفتره دی یو دومره دی چې ځمکه ډکېږي دا پوټې کاغذ څه شی دی الله دا خو زما بیا رسوایي ده په دې زمانې کې نه درنېږي او بیا به آواز وشي چې فلانکې د فلانکې زوی دوزخ ته یو ځل خدا چغه والی شوه نو بیا مې بېعزتي ده الله پرېمې الله وی لا ظلم اليوم نه نن د ظلم ورځ نه ده زما بادشاهي ده د دنیا بادشاهان ظلم کوي زه ظلم نه کوم دا کاغذ پاتې دی ورشه چې دا دله بیا وتلی دا پاتې شوی
قصدن الله پرېښی چې دی ورغې دوباره الله به ودله دوباره وزن وکړي بیا هغه یو کم سل دفتر یو خوا یو دفتر بل خوا ګناهونه درا یو کم سل دی یو کم دی یو کم سلو مقابله کم دی کولی شي پوټې کاغذ به راوالي او په نیکو کې به وله کېږدي نیکۍ به لاندې لاړې شي ګناهونه به سپک شي دا څه شو پوټې کاغذ دومره وزندار نیکۍ درنې شوې ګناه سپکه شوه اعلان به وشي پلانکې د فلانکي زوی د جنت ته او خوشحاله دی خدای پاکه داسې وشو یا الله دا څه شی دی رب ما هذه البطاقه دا څه شی دی الله به فرمایي دا زما ذکر زما نوم ولذکر الله اکبر د دې مقابله ګناهونه نشي کولی د طالبانو ته ویم دا د خدای قانون نه دی ګورئ قانون جدا شی دی رحم جدا شی دی قانون خدا دی چې د دنیا زه ذکر لا اله الا الله ویم نو بس راشه بس د ټولو ګناهونو مقابله شوه نه قانون دا نه دی قانون خو به دغه دی چې لکه دا مخکې ورسره وکړو ګناه درنه ده او نیکي سپکه ده دا الله په دې خپل نوم دې سړي چې ته د الله نوم په داسې شوق ویلی دی چې خپل رب ته خوشحاله شوی دی نو وزن یې پله پیدا کړه دې ته د خدای رحم وي رحم الله مهرباني وکړه را رحم او د خدای نوم چې مسلمان دی به د خدای نوم په ډېره خوشحالۍ اخلي الله نوم ته به خوشحالېږي حضرت ابراهیم علیه السلام یو ځل روان یو ځای یو شپونکی دی ګډه چیلی ابراهیم علیه السلام ګډه چیلی سره حدیث کې راځي ما من نبی الا رعى الغنم وایي داسې پیغمبر نشته چې هغه ګډه چیلی نه وي سرول دا ګډه چیلی داسې دي چې دا پیغمبر په دې ګډو چیلو سرولو باندې د امت د سرولو د امت د چلولو چل زده کوي لیکن نور حکمتونه هم شته لګیا دی ګډه چیلی سره یو هلک راغی خشته هلک و نوجوان او په خوش اوازۍ سوریلی آواز په خوش اوازۍ لګیا دی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والکبریاء والجبروت الله صفتونه او ډېر خشته صفت کوي هغه ذات چې د دې جهانونو د بادشاه او د بره هغه ځای نه چې فرشتې هم ورته نه رسېږي د هغې د هر څیز بادشاه دی د ډېرې لویۍ خاوند دی د ډېر عزت او د غلبې خاوند د الله صفت او په ښکلی وان حضرت ابراهیم علیه السلام ورنږدې شو برخوردار زما د الله خو د ډېر ښکلي صفت وکړو یو ځل راته بیا نه وی خوند ورکوي که نه یو نعت څوک وایي نو دی بنده ورته وایي خوند وکړي هلکه دا نعت راته بیا نه وی یو بل نعت ووایه سم خوند یې وکړ یا څو ښکلی تلاوت وکړي یاره که لږ د زیات کړی وي ما له خو ډېر خوند راکړه هغه بیا په خوش اوازۍ لګیا دی سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والکبریاء والهیبة والکبریاء والجبروت ابراهیم علیه السلام ورته وایي بچي یو ځل راته بیوه ډېر خوند یې راکړ باباجي بس دی که ویم درته زه خو څه به راکړې داسې خو نه ده که نه چې زه تا ته دا ویمه څه به راکړې زه ته هم څه وکړه که نه څه راکړه که نه وایي بچې څه غواړې وایي زه دا نیمې ګډه چیلی دی غونډې شوې ده خو ما ته زما د الله نوم په دقه ښکلی اواز بیا ووایه نیمې ګډه چیلی وله غونډې ورکړې د الله د نوم نار څه قربان هغه ورته بیا په خشته اواز ووایي سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزة والعظمة والقدرة والهیبة والکبریاء والجبروت ابراهیم علیه السلام ورته بیا ای برخوردار یو ځل راته بیا ووایه سم خوند یې راکړ وی باباجي څه به راکړې وی دا باقي ګډې چیلی هم ستا تا دومره راکړې بچې د الله د نوم نه هر څه قربان دا خو هغه چاته پته لګي چې چا سره د یو شي قدر یې کړ تا له څوک سره زر درکوي داسې یو غونډ او تا ته وایي چې څه به راکړې ته وایې ورېږه جیب کې سرې غونډې والا خو دا سره زر راکړي تا ته د هغه سرو زرو قیمت معلوم دی د هغې قدر درته معلوم دی ځکه هر څه ورکوې یا یو جینۍ کې او دې خوښئ
او هغې ته انکار کوي او ته بار بار جرګې ورلېږې او اخره کې ته هغې وایي چې زه ټیک ته مونږ یې دله درکو او مونږ له به یو 15 تولې یو 10 تولې به کالې راکړې او یو کور دا څه شی دی مړه ډېرې به درکړم خو ښه راته وکړه اوس د هغه جینۍ ستا په زړه کې یو قدر پروت دی نو هر څومره مهر هم ورکړې او کوم شي چې د پړه کې قدر وي هغې نه خلک پیسې نه چې هر څه قربانوي نو د ابراهیم علیه السلام په زړه کې د الله د نوم او د صفتونو قدر هلک ورته بیا ووایي چې بیا ووایي دلی نور هغه ورته ښه په خوش اوازی بیا ووایي دلی نور هم خوند ورکړه بچې یو ځل به راته بیا وی هغه هلک ورته وي باباجي وی اګړو چیلونه خدای مې ځان خلاص کا خدای راکړی نور به څه راکې ابراهیم علیه السلام ورته وی بچې دا ګړې چیلی به سرولم غواړي که نه زه به دې شپونکې شم درله بیا سروم خو ماته یو ځل بیا وویل هغه هلک ورته وی ای ابراهیمه مبارک دې شه دا ګړې چیلی زما نه دي پکار زه انسان نیم زه د الله فرشته یم الله راولېږلم چې ته زما دا خلیل لږ وګوره د ده د اړه لږ چک کا چې په دې اړه کې زما څومره قدر پروت دی زړه کې زما څومره مینه ده او څومره قدر پروت دی لږ یې وګوره الله راولېږلم نو بس پته ولګېده چې ستا په زړه کې د الله ډېره مینه ده او ډېر قدر نه ګړې پکار دی نه چیلی ځه په مخه دې او چې مرګ وله راځي حضرت ابراهیم علیه السلام له دا هم پکې واوره او مړ کېږي نو ملک الموت وله راغی وی ستا ټیم پوره دی د مرګ ژوند د دنیا ختم حضور پاک فرمایي چې پیغمبر سره الله مشوره کوي فرشته د فرشتې په ذریعه بس دا د پیغمبر او د امتي فرق وی ستا ټیم پوره دی څنګه دی خوښه ده وی سلک غوندې دونه وخت پکې شته چې زما یو سوال الله ته ورسې وی هم فرشتې خو ډېرې په تیزۍ دي که نه وی ته الله ته ووایه چې ابراهیم وی هل رأیت خلیلا یقبض روح خلیله چې داسې دوست به دې لیدي چې دوست وجني هلکه دوست خو دوست د مرګه بچ کوي نو ته زما څنګه دوست دی چې زما سو باسې او ما وجنې داسې دوست به دی چې ته لیدي چې دوست وجنې فرشته لاړه ملک الموت الله لا او واپس راغی وی زما الله سو فرمایل وی ستا رب او فرمایل چې ابراهیم ته ووایه چې هل رأیت خلیلا یکره لقاء خلیله داسې دوست به دی چې ته لیدي چې د دوست ملاقات یې نه خوښ ته زما څنګه دوست دی په مرګ سره خو پیغمبر د الله ملاقات کوي ته زما څنګه دوست دی چې زما ملاقات ته نه دی خو بس سوچ یې وکړه چې واقعي دا خو مرګ دی خو د مرګ نه پس خو زما د خپل رب سره ملاقات دی وی عجل عجل زما دا وجود زما دا نفس د الله نه قربان وباسه سا چې الله ته ورسوي په زړه کې د بهارونو د الله نوم راولئ ذکر کوئ په تسبو الله یادوي لا اله الا الله فضول څه ګاډي کې ناست دی پېښور ته ځي 400 ته ځي نو بجای راځي چې فضول خبرې کوي نو لږ الله یاد کړه دا ټول ذکرونه د قرآن شریف تلاوت کوه دا چې کوم درته یاد سبحان الله وبحمده سبحان الله العظیم سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ولا حول ولا قوة الا بالله دا ټول د خدای ذکرونه اللهم سلم د خدای ذکر دی په پیغمبر مبارک درود وی خو مخکې ورسره سره الله نوم دی د الله نوم اللهم صل یا الله په حضور پاک درود شریف نازل کا دا ټول د الله ذکرونه دي چې کوم شي کې د الله نوم راځي دا د خدای ذکر دی د خدای ذکر کوي نو ستا چې د خدای ذکر دی وکړو د الله خصوصي توجه به جمع دی یو حدیث کې راځي وی په دریاب کې دا کبان دام د الله ذکر کوي او چې کله د کب د خدای ذکر پرېښود نو دی د ښکاري په ښکار کې په جال کې ښکار شي یا بل کب پې راشي هغې وخوري دغې سزا د هغوی د خو جنت او دوزخ نشته دغې سزا شو او په دې
فضا کړه چې دا څومره مارغان دي دا ټول د الله نوم اخلي د خدای ذکر کوي او چې کله د خدای ذکر پرېښود نو دی به یا د ښکاري په جال کې نښلي او یا به پې بل حیوان راځي حمله به پې کوي ابې خوري او یا به مړ کېږي خدای به جمدی نه پاتې کېږي حتی حضور پاک فرمای وی دا انسان جامع چې دا خیرن نه دی او پاکې دي وی دا هم د الله ذکر کوي او چې کله دا خیرنې شوې د خدای نوم یې پرېښود ذکر ختم وی روانې اوبه هم د خدای ذکر کوي او چې دا کله ودرېدې د خدای ذکر بند شو دا بس خاشي ختم به شي ان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وی هر چیز د الله تسبیح وی تاسو د هغې په تسبیح پوهېږئ حضرت ابو هریره رضی الله عنه حدیث دی په ترمذي جلد ثانی کې وی الله فرشتې مقرر کړي دي هغه فرشتې مستقل د الله د ذکر دپاره مستقل فرشتې الله مقرر کړي دي او فرشتې ګرځي او د ذکر مجلس ګوري دا فرشتې ګرځي مجلس ته ذکر ګوري نو یو ځای کې ذاکرین ناست الله یاده نو فرشتې راشي انورو ته وی اله راشه دلته خلق ناست نو دومره فرشتې ته گیر چاپیره توشي چې اسمان ته ورسي دا ګوره حضور پاک فرمای ابو هریره رضی الله عنه ته نقل کوي نو چې کله دا مجلس ختم شي دا فرشتې الله له لاړې شي نو حدیث کې راځي چې الله ته ښه پته ده دا نه چې الله ته پته نه ده خو د خپل نوم قدر او عظمت ښایي فرشتو نه تپوس کوي زما بندگانو سوې ویسبحونک ویکبرونک ویحمدونک اللہ ستا تسبیح ہے اللہ ستا حمد ہے اللہ ستا تکبیر ہے تا لوی بیانولا وی فرشتو زی لیدلې ما چې زما لوی بیانوي وی نه الله تی نه لیدلې نو وی که زی لیدلې بیا به څه حالو وی الله که تی لیدلې وی د دې نه زیات به ستا دا بړی کوله ستا لوی او ستا ذکر به کو وی ښه وی ستا څه غوښتل وی الله جنت یې غوښته اخره کې ټولو په شریک ستانه جنت غوښته وی جنت یې لیدلې دی وی نه الله جنت یې نه دی لیدلې صفتونه یې اورېدلې دي وی که جنت یې لیدلې وی بیا به څه حال و اوهو الله که جنت یې لیدلې وی نو بیا به یې ډېره زاري کوله او ډېر په زارۍ باندې به بیا جنت غوښته ځکه چې یو شي وي نو زړه ورته ډېر کېږي وی د څه نه پنۍ غوښته وی الله د اور نه پنۍ غوښته وی اوری لیدلې دی هل رأوها وی نه الله لیدلې خو یې نه دی وی که لیدلې وی بیا وی خدای که لیدلې وی نو ډېره تېښته به یې ترې کوله ډېره غټه پنۍ به یې ترې غوښته او ډېرې زارۍ سره به یې پنۍ غوښته رب العالمین فرمایي چې ای فرشتو گواهان شه دوی چې کم جنت غواړي اقا جنت مې ولا ورکو چې د کم اور نه امن غواړي د هغې اور نه مې ولا امن ورکو الله فرشتې ورته وی الله فیهم فلان فلان کې خو په لاره باندې روان خو د ذکر لنو راغلی چا سره یې کار و هسې ګوټ کې کېناست ذکر لنه دی راغلی چې ذکر وکړي په لاره مثلا تېرېده څه خپل غرض یې چا سره نو کېناست چې ورېږه دی فارغ شي نو بیا به ورسره خبره اترې وکړم فلان کې خو هم پکې ناستو الله فرمایي هم القوم لا یشقى بهم جلیسهم دا هغه قوم دی چې دوی سره اسم څوک کینی هغه نه سپېره کوم هغه مې هم ورسره وبخ د مارونو د الله نوم او د الله پاک ذکر دی کې ډېر لوی برکات دی ډېر لږ نه ډېر برکات دی خو موږ نه پوهېږو یو ډېر لوی بزرګ تېر شوی دی ډېر لوی عالم خواجه ابوالحسن خرقانی رحمت الله علیه د تصوف په دې سلسلو کې نوم راځي ډېر لوی سړی خواجه ابوالحسن خرقانی دا هغه زمانه وه چې ابو علي ابن سینا غوندې حکیم ابو علي ابن سینا لوی حکیم دی لوی فلسفي دی ډېر هوښیار سړی دی او ډېر قابل سړی د هغه زمانه ده د بادشاه مجلس دی
د بادشاہ په مجلس کې ابو الحسن خیرقانی رحمت الله علیه د الله د نوم ذکر کوي او د هغې فضیلتونه ذکر کوي چې الله نوم اخیستل لا اله الا الله کې دا برکت لکه چې تاسو ته لګیا د ټولو کائنات روح دی او کائنات پې جمدي دی او انسان پې جمدي دی او انسان له خدای برکت ورکوي انسان نه الله خوشحالېږي زړه طاقتمن کېږي وجود طاقتمن کېږي د الله سکون راځي د زړه اطمینان دا لګیا دی ابو علي ابن سینا خو منطقي و حکیم هغه ورته وایي حضرت دومره یو پوټې ټکي او په دې کې دومره لوی زور په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور دی چې ټوله اسمانونو ځمکې را ټینګې کړي دي او ټول کائنات یې را ټینګ کړي دي او چې دا لرې شي نو ټول کائنات به قیامت راشي او دړې دوړې به شي په دې یو پوټې ټکي کې دومره لوی زور ابو الحسن خیرقانی رحمت الله علیه ورته مخ ور واړو وی ای خر تو چې دانی خر ته په څه پوهېږې خره ته په څه پوهېږې چې ابو علي او بیا لګیا د خپله خبره یې شروع کړه بس هغه ته دغه یو جواب ورکړه چې خره ته په څه پوهېږې ای خر تو چې دانی ته په څه پوهېږې او بیا خپله خبره یې شروع کړه چې مخکې کول ابو علي ابن سینا نه خولې روانې شو د رنګونه بدل شو او دا که ګیرګټ کې رنګونه بدلای داسې رنګ بدل شو مخ بدل شکل بل شان او رنګ خولې ته روانې شو لکه دومره لوی سړی چې په مجلس کې ورته خر وایي دا ډېره لویه خبره هم یو سړي ته څوک وایي هم ښه خبره نه ده خو چې دومره لوی سړی وي چې د بادشاه حکیم دی او ته ورته وایې خر دې مو ورته وویله ته په څه پوهېږې دا خو ډېره لویه خبره چې هغه خپلې خبرې کولې په دې میانځ کې مخ راواړو او حکیم صاحب څه چل در باندې وشو ستا خو رنګ بدلېږي را بدلېږي ستا خو سترګې بدلې دي ستا خو تندې بدل دی ستا خو نه خو خولې روانې څه چل وشو وایي خر دی راته وویل یو ټکې خر او ته ماته وایې چې لا څه چل در باندې وشو دومره دې په دا ټول مجلس کې چې خر ورته وایي ابو علي ابن سینا غوندې سړي ته خو ډېر لوی شرم دی بېعزتي ده بادشاه او دا وزیران او دا ټول خان دي چې ورېږه چې سمې برابر کړې وی خر دې راته وی او ته ماته وی چې څه چل در باندې وشو وی حکیم صاحب یو خر ټکي پتا کې دونه انقلاب راول یو خر چې رنګ دې زیړ شو سترګې دې وپړسېدې رګونه دې وپړسېدل خولې دنه روانې شوې نو یو خر دونه انقلاب راولي نو د الله نوم به انقلاب نه راولي بس اپویش جو واقعي د الله نوم کې چې کم برکات دي دا په بل څیز کې دا برکات نشته نو قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي الا بذکر الله تطمئن القلوب او قرآن شریف کې الله د ذاکرینو صفت کوي الذین یذکرون الله قیاما وقعودا وعلى جنوبهم دا هغه خلکو صفت کوي چې هر وخت الله یادوي په ولاړ هم یادوي په ناست هم یادوي په ډډې والې د بیا هم الله یادوي ویتفکرون فی خلق السماوات والارض او د اسمانونو ته ګوري او د ځمکې ته ګوري په دې کې سوچونه کوي سوی ربنا ما خلقت هذا باطلا یا خدایا دا خو تا باطل نه دي په پیدا کړ دې کې خو ستا ډېر حکمتونه دي سبحانك فقنا عذاب النار الله ته د هر قسم عیب نه پاکې یا الله موږ د جهنم د اور نه وساتي او رسول الله صلی الله علیه وسلم چې به کله د خوب نه راپاسېد حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي دا لس آیاتونه به وي ځمکې اسمانونو ته به یې وکتل او ستورو ته به یې وکتل دا ما چې وي ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار دا لس به وي په دې الله خوشحالېږي امام ابو یوسف رحمت الله علیه د بادشاه قاضي قضات او د هارون الرشید چیف جسټس یې ورته وایي د ټولو قاضیانو مشر قاضي نو چې کله قضا لته نو امام ابو حنیفه رحمت الله علیه راغی مشر استاد امام صاحب ډېر لوی سړی ورته وی حضرت یو وصیت راته وکړه
ځکه چې زه قاضي جوړ شم، قاضي القضات، مشر قاضي، چیف جسټس، نو ما ته څه نصیحت وکړه. نو حضرت امام ابو حنیفه رحمت الله علیه د حضور پاک یو حدیث ورته په وصیت کې بیان کړ. وی ابو یوسف او دلته کې څه نصیحت پکارو؟ دلته کې دا نصیحت پکارو چې ګوره رشوت بنال، قاضیان رشوت، دا نصیحت پکارو چې طرفداري به نه کې، سپارش باندې به فیصله نه کې، ځکه بعضې قاضیان په سپارشونو فیصلې. دا نصیحت پکارو چې ګوره فیصله کې تاخیر مه کوه، زر کوه، تاریخونه دا ظلم زر کوه. دا به ویل، دا به ورته ویلي چې یاره فیصله د انصاف کوه. دا به ویلي چې فیصله کې قرآن و سنت ګوره چې غلط نشي. دا به ورته ویلي چې د یو کس خبره واورې، حضور پاک فرمایي نو الا فیصله کوه چې د بلم ګورې واورې. دا یو بره تیر بس دا ټکی ورته ونه وي، ځکه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه ته پته وه چې دی به دا کارونه نه کوي. دا خو زما شاګرد دی، لوی عالم دی، دی به د انصاف فیصله کوي، دی به زر فیصله کوي، دی به د پیسو د رشوت په وجه فیصلې نه کوي، د الله دپاره به کوي، او ښه عالم دی، ښکلې به کوي. دا ورته نه وایي، د رسول الله مبارک یو حدیث یې ورته وایي